السلام علیکم. زه نقیب الله حبیبي یم. د کابل له مرکزي کتابتون څخه تاسو ته غواړم د مطالعې او زده کړې غوره لارې چارې بیان کړم. ډېر زده کوونکي او محصلین له ما څخه پوښتنه کوي چې موږ څرنګه کولی شو په ښه شکل سره مطالعه او زده کړه وکړو. څرنګه کولی شو داسې یوه مطالعه وکړو چې کله موږ چې ازموینه ورکوو په هغه وخت کې زموږ له حافظې څخه هغه زده کړي شیان له یاده ونه وځي. او بله پوښتنه له ما څخه دا کوي چې د درس د تکرارولو غوره لارې چارې څه شی دي. همدارنګه له ما څخه پوښتي چې د تا خپله شخصي د مطالعې لاره چاره څه شی ده. په دې ویډیو کې زه تاسو ته غواړم د مطالعې غوره لارې چارې بیان کړم، همدارنګه دا چې څرنګه درس تکرار کړو، همدارنګه دا چې موږ څرنګه داسې درس ووایو چې هغه موږ ته د ضرورت په وخت کې په درد وخوري. د پایه سره پاتې شئ. ایبنهاوس هغه عالم دی چې د مطالعې او زده کړې په اړه یې ډېرې څېړنې او تحقیقات ترسره کړي دي. نوموړي عالم یو ګراف اختراع کړی دی چې د ایبنهاوس د ګراف په نوم سره یادیږي. دا ګراف 3 اصلونه لري. لومړنی اصل دا دی که چېرته یو استاد په ټولګي کې په ښه شکل سره تدریس وکړي، یعنې د تدریس ټول معیارونه او میتودونه چې هغه ستاندرد دي هغه په نظر کې ونیسي او زده کوونکي تدریس کړي، په هغه صورت کې زده کوونکي د درس په پای کې 95 سلنه درس زده کولی شي. دوهم اصل دا دی چې که چېرته زده کوونکی خپله تمرکز یې په درس کې وي، حواس یې په درس کې وي، بعضې شیان نوټ کړي او فکر یې بل چېرته نه وي، نو دا کولی شي د درس په پای کې 95 سلنه درس زده کړي. دریم اصل د ټولګي شرایط دی چې ټولګی باید نه ډېر ګرم وي او نه هم ډېر یخ وي. ټولګی باید په مجهزو وسایلو باندې سمبال وي. یعنې که چېرته دغه 3 اصلونه لومړی استاد په ښه شکل سره تدریس وکړي، دوهم زده کوونکی په ښه شکل سره درس زده کړي، نوټ ولیکي، دریم ټولګی ښه شرایط ولري، د درس په پای کې یو زده کوونکی 95 سلنه هغه کوم موضوعات چې تدریس شوي دي هغه زده کولی شي. نوموړی وایي چې که چېرته موږ درس تکرار نه کړو، 3 ساعته وروسته هغه شی چې موږ زده کړي دي 50 سلنه زموږ له حافظې څخه وتلي دي. همدارنګه 40 ساعته وروسته زموږ له حافظې څخه 80 سلنه وتلي دي، یوازې 60 سلنه زموږ په حافظه کې پاتې دي. یوه اونۍ وروسته یوازې 15 سلنه زموږ په حافظه کې پاتې دي. د حل لاره دا ده چې موږ باید درس تکرار کړو، یعنې کله چې موږ کوم کتاب مطالعه کړلو، کله چې موږ په یو سیمینار کې ګډون وکړلو، کله چې موږ یو څه زده کړل، 3 ساعته وروسته هغه شی چې موږ زده کړي دي باید هغه تکرار کړو. 24 ساعته وروسته هغه شی چې موږ زده کړي دي باید هغه تکرار کړو. همدارنګه یوه اونۍ وروسته باید هغه شی موږ تکرار کړو. دا په دې دلیل سره موږ باید تکرار کړو چې هغه شی چې موږ زده کړي دي زموږ دایمي حافظې ته لاړ شي. دایمي حافظې ته د یوه شي انتقالېدل، د یوه درس انتقالېدل یوازې په تکرار سره ممکن دي. خو بعض زده کوونکي دا پوښتنه کوي که چېرته موږ همیشه پخواني درسونه تکرار کړو نو به نوي درسونه څه وخت زده کوو. د حل لاره دا ده چې تاسو هغه درس چې تکراروئ هغه باید تاسو هغه خلاصه تکرار کړئ، هغه نوټ مو چې لیکلی دی یا هغه شی چې تاسو په ذهني نقشه باندې تبدیل کړی دی هغه باید تاسو یوازې تکرار کړئ. ټول درس ضرور نه دی چې تاسو یې تکرار کړئ. یعنې کله چې تاسو یوه موضوع مطالعه کړله، یو څه مو ترې هغې څخه زده کړله، اخذ مو کړل، هغه موضوع تاسو په ذهني نقشه باندې تبدیله کړئ. په ذهني نقشه یو موضوع داسې تبدیلیږي چې تاسو د هغې موضوع عنوان په منځ کې لیکئ او وروسته له هغې څخه په ښاخونو کې تاسو د هغې موضوع نور فرعي موضوعات لیکئ او همدارنګه نور شاخونه ورکوئ. د بېلګې په توګه تاسو د احمدشاه بابا سفرونه مطالعه کړل. د احمدشاه بابا سفرونه عنوان شو، لومړی سفر یو ښاخ شو، دوهم سفر دوهم ښاخ شو، دریم سفر دریم ښاخ شو. همدارنګه ټول سفرونو ته یو ښاخ تاسو ورکړئ او په هر ښاخ کې تاسو نور ښاخونه بیا ورکړئ او هغه جزئیات چې د احمدشاه بابا په هر سفر پورې اړه لري په هغه ښاخ کې ولیکئ. د بېلګې په توګه لومړی سفر په کوم کال کې و، څوک قمندان و، څومره نفر پکې له منځه لاړل، په کوم لوري باندې و. دوهم سفر هم همداسې، دریم سفر هم همداسې. نو کله چې تاسو دغه درس تکراروئ ضروري ده چې تاسو ټوله موضوع ټول سفرونه له سره مطالعه کړئ، کتاب ووایئ نه. تاسو دغه ذهني نقشه چې جوړه کړې ده، دغه مایند مپ یا ذهني نقشه مو چې جوړه کړې ده یوازې دغه تکرار کړئ. او که چېرته تاسو ذهني نقشه نه جوړوئ، تاسو هغه مهم ځایونه، هغه خاص ځایونه په کتاب کې نښاني کوي او هغه ته کله چې تاسو وګورئ د تاسو ټوله موضوع یاد ته راځي. او که چېرته تاسو وغواړئ درس دایمي حافظې ته انتقال کړئ، تاسو باید د هغه درس په مفهوم باندې ځان پوه کړئ.
تر هغې چې تاسو د یوې موضوع پر مفهوم باندې ځان پوه نه کړئ یعنې په هغه موضوع مو سم سر خلاص نه شي، تاسو نشئ کولی هغه درس دایمي حافظې ته انتقال کړئ. هغه یوازې د تاسو په لنډمهاله حافظه او یا هم منځمهاله حافظه کې پاتې کېږي او د وخت په تېرېدو سره هغه د تاسو له حافظې څخه وځي. موږ باید د مطالعې په وخت کې په داسې یو موقعیت کې وو چې هلته د چا غږ نه وي، د چا مزاحمت نه وي او زموږ فکر بل لوري ته لاړ نه شي. او همدارنګه داسې مطالعه ونه کړو چې سر په سر وي، یعنې هر خط چې تاسو مطالعه کولو د هغه خط څخه لاندې د تاسو ګوته که چیرته وي او همداسې تیر شئ نو د تاسو تمرکز یوازې په همغه خط کې وي، بل چیرته د تاسو تمرکز نه ځي. اوس راځم زما د خپلې مطالعې په اړه تاسو ته وایم. زه کله چې وغواړم یو کتاب مطالعه کړم لومړی د هغه کتاب ګورم یې چې دا زما لپاره ضرور دی او که ضرور نه دی. لومړی هغه کتاب ګورم چې دا کتاب زما لپاره اړین دی او که اړین نه دی د هغه کتاب لیکوال ګورم، د هغه کتاب د لیکوال په اړه څېړنه کوم چې دا څوک دی یا کوم کارونه ترسره کړي دي، په ژوند کې کومې لاسته راوړنې لري. کله چې زه هغه کتاب وګورم د هغې څخه وروسته زه د کتاب هغه موضوعات لومړی مطالعه کوم چې هغې ته زه ډېره اړتیا لرم، ځکه موږ دومره ډېر وخت نه لرو چې ټول کتابونه په یوه موضوع کې چې لیکل شوي دي هغه ټول مطالعه کړو. او کله چې زه مطالعه کوم نو زه عموما په سترګو مطالعه کوم او په ذهن کې یې همزمان تحلیلوم او له یو فنسه څخه هم ګټه اخلم. کوم ځای چې ډېر اړین وي او ډېر مهم وي د هغې لاندې زه کرښه وباسم او کله چې زه مطالعه خلاصه کړم 3 ساعته وروسته همغه مهم ځایونه چې ما نښانې کړي هغه زه بیا له سره تکراروم. زه خپله کله چې 4 دقیقې مطالعه وکړم یا 50 دقیقې مطالعه وکړم زه مطالعه بندوم، 10 دقیقې یا 15 دقیقې زه تفریح کوم، د هغې څخه وروسته زه بېرته راځم او مطالعه پیل کوم. دا به د مطالعې په اړه زما خپله تجربه په دې هیله چې له دې ویډیو څخه مو یو څه زده کړي وي. د یو پوه، سرلوړي او سوکاله افغانستان په هیله.